السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو په سوشل میډیا باندې به تاسو ډېرې داسې ویډیوګانې کتلې چې هلکان جنکو ته د موبایل نمبر ورکوي او په دغه طریقو سره د یو بل سره د یارانې جوړولو کوشش کوي. نن به تاسو سره په دې ویډیو کې یو څو داسې ویډیوګانې شریکوم چې یقینا تاسو کله دغه ویډیوګانې وګورئ نو تاسو به هم حیران شئ چې نن سبا هلکانو دا کومې لوبې شروع کړي په کومو طریقو جنکو ته نمبر ورکوي. یو څو ویډیوګانې چې زموږ د نظر نه تېرې شولې چې داسې جنکۍ چې هغوی خپلو خاوندانو پسې شاته ناستې دي په موټرسایکل ناستې دي خو د خاوند ورته خیال نه وي ځکه چې خاوند پرې یو غټ اعتبار کوي او دا یو ړوند اعتبار وي ځکه چې هغه په خپله سوچونو کې خپله مستی کې روان وي خو شاته ښځې ته خیال نه وي. همدغسې یو څو هلکان چې هغې پسې روان وي په موټرسایکل باندې او هغه ښځې ته یا هغه جینۍ ته نمبر ورکوي. دې سره یوازې دا واقعه تړلې نه ده، داسې نور هم ډېرې واقعې دي چې یو ځل داسې هم دي چې یو جینۍ خپل پړونی سموي په دغه دوران کې ورته یو هلک نمبر ورکوي او دغه نمبر بیا د ځان سره سمبالوي. قدرمنو زموږ د دې ویډیو مقصد هم یو تعلیمي مقصد دی او هغه دا چې د خپلو بچو ډېر زیات خیال وساتئ او په خپلو بچو خیال وکړئ، هسې نه چې ستاسو بچي هم دغسې بېلارې شي او یو غلط اړخ ته قدم کېږدي نو د هغه قدم ایښودنو مخکې په هغوی باندې سخته تېره کوئ او سخته دا چې فضول یې هر ځای ته مه پرېږدئ، که هغه جینۍ وي که هلک وي د مور پلار د نظر لاندې ساتل پکار دي نو بیا به داسې کارونه نه کوي.